السلام علیکم. څنګه کولای شو په ایکسل کې جعلي ډرایوونه جوړ کړو د سی ام ډي په ذریعه یا کمانډ تھرو په ذریعه پاور شیل په ذریعه باندې. د دې په ذریعه موږ داسې کولای شو چې دلته ورچوال ډرایوونه یوازې جوړ کړو یا شپږ اوه اته نه او کولای شو ورچوال هارد ډیسک هم جوړ کړو. ستاسو خپله خوښه ده. زه غواړم چې ورچوال ډرایوونه جوړ کړم یعنې ډرایوونه زیات کړم را سره. فار ایگزامپل وینډوز آر رن به وایي تاسو به سی ام ډي ته راسئ او دا به راته اوپن کړي. کله چې دا اوپن کړ بیا به راسئ دلته به تاسو څه ورکود لیکئ. دلته به لیکئ سب اس ټي او بیا کوم ډرایو جوړوئ د هغه به نوم ورکوئ. دوه کلونه خو د ډرایو لپاره حتمي دي که نه. او بیا دا کوم ډرایو ته ور اضافه کوئ. موږ وایي دا د ډي ډرایو نه جوړ کړه. صحیح شو. اوس که زه دلته راسم ریفریش کړم نو کې ډرایو را سره اضافه شو. په حقیقت کې خو دا عیني د ډي ډرایو ډیټا لري. که زه غواړم په ای ډرایو کې لوي فایل سره لینک کړم زه وایم جاوا که نه جاوا یو فولډر ده له دې نه یو ډرایو راته جوړ کړم ډایرکټ به هغه اوپن کوم. نو زه ورته سب اس ټي کې او کوم ډرایو په داخل کې زه ورته وایم د ډي ډرایو په ای ډرایو په داخل کې سیده جاوا سره یې جوړ کړه. بس هغه سره کنیکشن ورکړه. ناٹ فاوند جاوا سب اس ټي already exist کې موجود ده مخکې. نو زه راځم سی ال اس او سب اس ټي زه ورته وایم د ایم ډرایو راته جوړ کړه چې په ای ډرایو کې له جاوا سره کنیکشن ولري. خلاص بل ډرایو جوړوم اوریکل فلګینز سره کنیکټ کوم. نو زه ورته سب اس ډي د ان ډرایو راته جوړ کړه او هغه هم د ای ډرایو په داخل کې فلګینز. اوس که زه دلته شاته راووځم ما سره به دوه ډرایوونه جوړ شي. که دا ډایرکټ اوپن کم جاوا به اوپن کېږي. که دا ډایرکټ اوپن کم فلګینز به ماته اوپن کېږي. بیرته به ډیلیټو څنګه همدا طریقه د عین لکه فلګینز یې ورکړی ده. دلته به راشو ډیلیټ یې کړه ته ان ډرایو. بیا به موږ ورته وایي سب اس ټي د ایم ډرایو راته ډیلیټ کړه. صحیح شو. سب اس ټي د کې ډرایو راته ډیلیټ کړه. ما سره ډرایوونه ختم شو.